بسم الله الرحمن الرحیم. فصل بدان پوشا کی جمله حروف مبنی اس طول حروف مبنی دی و از افعال فعل ماضی و امر حاضر معروف او د افعالنا فعل ماضی او امر حاضر معروف مبنی دی و فعل مضارع او فعل مضارع په هغه وخت مبنی ده بانون های جمع مؤنث چې کله نون د جمع مؤنث پکې وي یعنی یضربنا تضربنا یضربنا و بانون های تاکید او سرد نون تاکید نه نیز مبنی است هم مبنی ده جمله حروف فعل ماضی امر حاضر معروف امر حاضر معروف په جلې اضرب اضربا اضربو اضربي اضربنا شپږ صيغې دي هم دې زمنګ په سربوای کې براش اسم فاعل پسې امر نه دا به راځي نو جمله حروف مبني دي فعل ماضی امر حاضر معروف او فعل مضارع چې کله په دوه سيزونو مشتمل او مبني ده ورنه معربه ده یو چې نون د جمع مؤنث پکې یعنی دا دوه صيغې یضربنا تضربنا جمع مؤنث غایبات مخاطبات او دویم په هغه وخت چې نون د تاکید پکې راغلی نون د تاکید ځکه نون د تاکید په خپل مبني دی نو دا ځان سره فعل مضارع هم څه ګرځي ولی هغه مبني دی ځکه چې نون د تاکید حرف دی نون د تاکید سره نو حرف مبني نو هغه ځان سره څه کړل مبني کړل په هغه شی نون د تاکید صيغه بچاته یادي نون د تاکید صيغه چاته وایا درده امر حاضر کې نه کنه فعل مضارع کې خو بحث لام تاکید بانون تاکید ثقيله در فعل مستقبل معروف شما در میزان صرف گفتی خو یاد نکردی لایق است که شما را بزنم انت خو به خدا نور سفیدا سفیدا اسد الله ولی لام تاکید بانون تاکید ثقيله صيغه نه دی یادي ویلی شو ویلی دی اوس د بیرته هېری کړي وایا گردان وایا شابه کم گردان چاته چې یادي هغه نه وای چې کم چې گردان زه وخم بیا سم یا سر عمدام دی خدا خود نون تاکید خفیفه کو وایا نو دغه دا کنه زه سوې مددي څخ کړی دي چې نون تاکید فعل مضارع سره یو ځای شتي جوړیږي مولا نون تاکید چې د فعل مضارع سره یو ځای شتي جوړیږي مبني شاباش فعل مضارع به څه کیږي مبني کیږي بدان پواشا کې اسم غیر متمکن مبني است اسم غیر متمکن څه شه ده مبني ده اسم متمکن او غیر متمکن دی په خپل وای متمکن دی ته و چې د خپل عامل اعراب په ځان کې نه ښکارا کوي دا غیر متمکن متمکن هغه چې د خپل عامل اعراب په ځان کې ښکارا کوي غیر متمکن مبني وي او متمکن معرب دی بس دغه شی دا دغه معرب او مبني دویم نمونه دي بس معرب ته متمکن وای معرب وای مبني ته غیر متمکن وای او مبني متمکن و اما اسم متمکن هر چی اسم متمکن دی معرب اس دا معرب دی بشرط آن کې در ترکیب واقع شود په دې شرط سره چې په ترکیب کې څه شي واقع شي دا خبره چې تاکید د تکرار کړي دی چې مصنف دی چې څه کړي تکرار ګوره و فعل مضارع معرب اس فعل مضارع معرب ده بشرط آن په دې شرط سره کې ازنونها جمع مؤنث و نون تاکید خالی باشد چې د نون د جمع مؤنث او د نون د تاکید نسوي خالی وی لکه یضرب یضربان یضربون یضربون تلریکا نه یضربون سوي تضرب تضربان تضرب تضربان تضربون تضربین تضربان اضرب نضرب دا دو صيغې چې تلری کې نون تاکید نه نو دا فعل مضارع څه شلا معرب شلا څه شلا معرب شلا نو پس در کلام عرب بیش از این دو قسم معرب نیست پس په کلام د عربو کې زیات د دوه قسمونه معرب نشته اوه دا دوه قسمونه کوم شی تیر شو نه په کلام د جګړه کوي را سره وکړي
په کلام د عربو کې د دوه سيزونو زیات معرب نشته. هغه دوه سيزونه کم دي؟ دا زم نه دی لګولای تاسو. زه ته هم چنم نه وای چاته ورځي. په کلام د عربو کې معرب د دوه قسمونو زیات نشته. یو اسم متمکن چې په ترکیب کې واقع شي او دویم فعل مضارع چې د نونونو نه دا د دې حاصل شمولیانو. باقی هم مبني دا یو چل کړی دی. باقی ټول سوي مبني او حالانکه دا مبني اته قسمه دی. نور ټوله دنیا معرب ده. نور ټوله دنیا سره معرب ده. جزاک الله. درته غواړي تاسو پوهیږئ. پس در کلام عرب بیش از این دو قسم معرب نیست. ګوره دا معنی غواړم ښه. پس په کلام د عربو کې زید د دې دو قسمونه معرب نشته. زید دو قسمونه کم دي. قاری صاحب شاهد الله یو اسم متمکن چې په ترکیب کې واقع شي او دویم فعل مضارع چې د نونونو نه خالی. ګوره سبب وایي چې دا میراته نه دی ویل شوی. دا د تویل شو. بیش از این دو قسم چی مراد از دو قسم؟ یک اسم متمکن که در ترکیب واقع شود، یک فعل مضارع که از نونهای جمع مؤنث و تاکید خالی باشد. صحیح شد؟ و اسم غیر متمکن اسمی است. اسم غیر متمکن هغه اسم دی که با مبنی اصل مشابهت دارد چې د مبني اصل سره سلري مشابهت لري. و مبني اصل سی چیز است. مبني اصل درې چیزونه دي: فعل ماضی، امر حاضر، معروف او جمله حروف. دای مخکې ویلي خو سی به ته ویلي. و اسم متمکن اسم متمکن هغه اسم دی که ما با مبني اصل مشابه نباشد، چې د مبني اصل سره مشابه نه وي، برابر چې ترکیب کې واقع وي کنه وي. ترکیب کې واقع وي خو هغه شی په دې ځای لنډه خبره ده نه چې معرب او مبني به پیژنې. متمکن او غیر متمکن، دا متمکن معرب دی او غیر متمکن مبني دی. اوس د دې مصداق پیژنې چې دا بس شي. نو مبني الاصل درې سيزونه دي: جمله، حروف، فعل ماضي، امر حاضر، معروف. او ورسره دا هم جزئیه واوره چې کله فعل مضارع کې نون د جمع مؤنث یا نون تاکید راشي، دا هم څه ګرځي؟ مبني ګرځي. خو دا مستقل قسم نه دی. دا مستقل قسم وجه دا نه چې دی کې دا نون راغلی، نون حرف دی او حرف مبني دی، نو دا فعل مضارع ځان سره څه کړله؟ مبني کړله. پوه به شئ په دې خبره. او دارنګې اسم متمکن معرب دی خو په دې شرط چې په ترکیب کې واقع شي.